هر کال څلور موسمه لري. رافایل هر موسم کې دوه وارې خپل وریښتان پرې کوي. یو وار د ارلو په سلماني کې او بل وار بیا په خپله قیچي باندې. نو کوم لاندې ځواب موږ ته په یوه کال کې د رافایل د وریښتانو د پرې کولو شمېر راښیي. ښه ګورئ دلته یې لاندې موږ ته یو دیاګرام راکړی. نو موږ پوهیږو چې یو کال څلور موسمونه لري: پسرلی، دوبی، منی، ژمی. او رافایل په هر موسم کې دوه وارې وریښتان پرې کوي. یو وار ارلو سلماني کې او بیا په خپله قیچي باندې. نو پسرلي کې دا هغه دی چې په سلماني کې او دا هغه دی چې په خپله قیچي باندې اخیستی وو. او دوبي کې دا هغه دی چې په سلماني کې او دا هغه دی چې په خپله قیچي باندې پرې کړي وو. دا په مني کې دا هغه دی چې هغه په سلماني کې او دا هغه دی چې هغه په خپله قیچي اخیستی. او په ژمي کې دا هغه په سلماني کې او دا هم په قیچي سره. نو پوښتنه دلته ده چې کوم ځواب موږ ته په یو کال کې د رافایل د وریښتانو د پرې کولو ځلونه یا شمېر راښیي. ډېر ښه. یوه لاره چې موږ فکر پرې کولی سو دا ده چې په پسرلي کې هغه دوه وارې وریښتان پرې کوي، په دوبي کې هغه بیا دوه وارې دا کار کوي، او په مني کې بیا هم دوه وارې کوي، او په ژمي کې یو ځل بیا هغه دوه وارې وریښتان پرې کوي. نو هغه دوه ځلې په پسرلي کې، جمع دوه ځلې دوبي کې، جمع دوه ځلې مني کې، جمع دوه ځلې په ژمي کې. هغه په ټوله کې اته ځله وریښتان پرې کړي. نو له دې څخه کم یو اته کېږي. ډېر ښه، راځئ چې ویې ګورو. ښه، دوه جمع دوه اته نه کېږي. څلور جمع څلور جمع څلور جمع څلور. نو دا اته نه کېږي بلکې شپاړس کېږي. څلور جمع څلور اته، څلور جمع 12 او جمع څلور شپاړس کېږي، نه اته. څلور جمع څلور چې اته کېږي د وریښتانو د پرې کولو شمېر دی کوم چې رافایل په یوه کال کې پرې کوي. نو موږ به یې هم وټاکو. دوه جمع دوه جمع دوه جمع دوه دا پوره هغه څه کېږي کوم چې موږ دلته لیکلي، یعنې اته کېږي. نو دا هغه عدد دی چې موږ ته د رافایل د وریښتانو د پرې کېدو شمېر راښیي کوم چې هغه یې په یوه کال کې پرې کوي. نو بیا دوه جمع څلور چې بیا هم اته نه بلکې شپږ ترې جوړیږي. نو دا دواړه هغه ځوابونه دي چې موږ ته ښیي چې رافایل په یوه کال کې څو ځلې خپل وریښتان کم کړي وو.